دا دنیا غمونه دي تل پکې دردونه دي راشک ژوند غواړي د قرآن په لار خوندونه دي دا دنیا غمونه دي د ژوند لار. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه. دلته زندگی د یو څو ورځو ده دلته زندگی د یو څو ورځو ده بیا ترې رخصتونه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه. درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او خطرناکه ګناه بدشګوني او فال نیول دي. ځکه بدشګوني، فال نیول او په هغې اعتبار کول دا د کفارو عمل او دنده ده. الله رب العزت په صورت اعراف کې 131 آیت کې فرمایي فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَعَهُ. الله فرمایي د هغو حالت دا و چې کله به ښه وخت ورباندې راغی نو ویل به یې چې موږ د همدې وړ یو، او کله به چې ناکاره وخت ورباندې راغی نو موسی علیه السلام او د هغه ملګري به د ځان لپاره په بد فال نیول. د دوی مطلب دا و که چیرې دوی نه وای نو موږ ته به دا ستونزې نه رسېدی. د دوی په اړه یې فال نیو او ګمان به یې کوه چې د دوی له امله موږ ته هم تکلیف رسیږي. دا اوس هم ځینې ناپوهه مسلمانان شته چې کله یوه ښځه د دوی کور ته راشي او واده شي، که په دوی باندې څه تکلیف، مصیبت، درد او غم راشي نو په دغې ښځې باندې بد فال نیسي او دا ورته وایي چې دا ټول ستا د وجې نه چې ته راغلې دا کارونه شي. نه خویندو ورونو، بد فال نیول د اسلام په مقدس دین کې نشته. همدارنګه دې ته ورته په عربو کې همدغه کاریانې فال نیول رواج او عادي خبره وه. دوی به چې کله سفر یا کوم بل کار کوه نو یو مرغه به یې نیولو او هغه به یې الوزاوه. که مرغه به له ښي پلوه الوت وکړه نو دا به یې غوره ګڼله او بیا به خپل سفر کوه، خو کله به چې مرغه له چپ طرف څخه الوت وکړه نو بیا به یې بده ګڼله او له خپل سفر او نورو کارونو څخه به یې ډډه کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الطیرة شرک. دا حدیث د امام احمد رحمه الله په مسند کې موجود دی. رسول الله فرمایي فال نیول شرک دی. خو زموږ غوږونو ته لا تر اوسه پورې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا وینا نه ده رسېدلې. که رسېدلې ده پې عمل نه کوو چې چیرته فاسد فالبین دی یا په کور کې یا د سړک په غاړه باندې موږ ډلې ډلې ور روان یو او دا پرښتنې ترې کوو چې ته زما فال وګوره چې زما راتلونکی څنګه دی او څنګه به کیږي. خو دا ناپوهه په دې نه پوهیږي چې علم غیب دا د الله صفت دی، غیر د الله رب العزت نه بل څوک په غیبو باندې نه پوهیږي. هغه فالبین که تا ته کومه خبره وکړي او ته یې رښتینې وګڼې، تصدیق پرې وکړې، گویا چې ته په قرآن باندې کافر شوې، او که یې رښتینی ونه ګڼې صرف په ورتګ باندې ستا 40 شپې لمونځ د الله په دربار کې نه قبلیږي. ډیری ورونو او ډیری خویندو به دا کارونه کړي وي. خو همدا اوس چې زما دا خبرې اورئ،
زه تاسو ته د محمد رسول الله پیغام در رسوم، همدا اوس توبه وباسئ، الله رب العزت ته رجوع وکړئ، د خپلو تیرو ګناهونو بخښنه د الله رب العزت نه وغواړئ چې الله در باندې رحم وکړي. او زموږ په خلکو کې په ځانګړې توګه په خویندو کې دا خبره هم ډیره رواج ده چې فلانی تعویزګر تعویزونه وباسي، هغه ته ورځو او ترې پوښتنه کوو چې په موږ باندې چا تعویزونه کړي او تیرا ته وباسي. هغه فاسد تعویزګر خو ستاسې د جیبونو غل دی، ستاسو د ایمان او د عقیدې غل دی. هغه د دنیا څو محدودو پیسو لپاره یو کس تاسو لپاره تورن کوي چې فلانی یا فلانکي په تا باندې تعویز کړی او هغه غل بل غل خپل تر څنګ کښېنولی تعویز را وباسي چې دغه د تعویز مې درته راوویست. نه خویندو او ورونو، په غیبو باندې غیر د الله رب العزت نه بل څوک نه پوهېږي. د داسې د دین غلو او د خپلو د جیبونو غلو په خبرو باندې کله هم عقیده مه کوئ، کنې الله رب العزت درنه ناراضه کیږي او د آخرت په ورځ به د الله په حضور کې درېږئ، الله رب العزت به درنه سخته پوښتنه کوي. همدارنګه ډیری داسې خلک شته چې ځینې میاشتې منحوسې بولي. د بیلګې په توګه د سفر په میاشت کې نکاح غلطه او خرابه بولي. ځینې خلک بیا داسې دي چې ځینې ورځې منحوسې بولي، او ځینې خلک داسې شته چې ځینې عددونه منحوس ګڼي لکه چې اوس رواج، او د ځینې خلکو په اړه داسې ګمان کوي چې د دوی په لیدو سره یو ورځ خرابیږي. لکه یو کس ته وایي چې زه فلانکی کس وګورم نو ورځ مې خرابوي، د همدې له امله چې کله هغه کس وګوري چې په اړه یې غلط فال نیسي، خپل کاروبار ته نه ځي او بیرته کور ته ستنېږي. په لنډه توګه باید ووایم چې ټولې هغه معاملې او افعال چې انسان پکې فال نیسي دا حرام او په شرک کې داخلي. طبراني په کبیر کې د حضرت عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی لیس منا من تطیر او تطیر له او تكهن او تكهن له واظنه قال او سحر او سحر له. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی هغه کس له موږ څخه نه دی چا چې فال ونیو یا د چا لپاره فال ونیول شو، او چا چې کهانت وکړ یا د چا لپاره کهانت وکول شو. راوی وایي زما په خیال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم وویل او چا چې جادو وکړه یا د چا لپاره جادو وکول شو. څوک چې په دې کار کې واقع شي یا یې کړی وي د هغې لپاره د کفارې لارښودنه د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په دې روایت شوي حدیث کې شته چې امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې روایت کړی، اگر که ضعیف دی. هغه فرمایي من ردته طیرته من حاجة فقد أشرك. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. هر هغه کس چې بدشګوني فال نیولې له یو کار څخه منع کړي نو په تحقیق سره دغه کس شرک وکړه. خلکو ویلې ای د الله رسوله د دې کفاره څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړه کفاره یې دا ده چې سړی دا کلمه ووایي ای الله هیڅ خیر نشته پرته له هغه خیر څخه کوم چې ستا لخوا وي، او هیڅ شګون نشته فال نشته پرته له هغه شګون څخه کوم چې ستا لخوا وي، او ستا پرته بل رب نشته. اللهم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا اله غیرک. فال نیول د خلکو طبیعت پورې اړه لري. دغه عادت په چا کې زیات وي او په چا کې کم. د دې کار د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لار او غوره علاج په الله رب العزت باندې توکل کول دي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په دې اړه فرمایي لکه چې ابو داود یې قول را نقل کړی زموږ په نفسونو کې هم کله ناکله لږ او ډیر دغه کار منځته راځي، خو د الله رب العزت د توکل په وسیله هر څه له منځه ځي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د الله رب العزت د دین پابند شو، د الله رب العزت کلام واورو،
د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوې واورو چې الله او محمد رسول الله موږ ته څه پیغام لري د دین په اړه او موږ لا هم تر اوسه پورې په کومو شرکي عملونو کې ګرفتار یاستو. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. همدارنګه د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او لویه ګناه د الله رب العزت له نوم پرته په بل نوم قسم کول دي. مخلوقات دا واک او اختیار نه لري چې پرته د الله رب العزت څخه د بل چا په نوم باندې قسم وکړي. انسان ته دا واک او اختیار نشته چې هغه پرته د الله رب العزت څخه د بل چا په نوم قسم وکړي. بیا هم ډیر داسې خلک شته چې هغوی تل پرته د الله رب العزت د نوم څخه د بل چا په نوم قسمونه کوي، په داسې حال کې چې قسم د تعظیم یو ډول دی چې پرته د الله رب العزت څخه یې بل څوک وړ نه دي. د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: الا ان الله ینهاکم ان تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت. خبر اوسئ، الله رب العزت تاسې منع کړي یاست چې تاسو د خپلو پلرونو په سر قسم وکړئ. هر څوک چې قسم کول غواړي هغه د یوازې د الله رب العزت په نوم قسم وکړي یا د چوپ پاتې شي. خو نن ورځ پیر د مرید په سر باندې قسم کوي او مرید د پیر په سر باندې قسم کوي. د هر څه متصرف دا پیر ګڼي الله یې هیر کړی دی چې الله به څه کوي. همدارنګه امام احمد رحمه الله په خپل مسند د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. رسول الله فرمایي: من حلف بغیر الله فقد اشرک. چا چې پرته د الله رب العزت څخه په بل چا قسم وکړه هغه شرک وکړه. نو په زیارت باندې په پیر باندې قسم مه کوه، په ولی باندې قسم مه کوه. که چیرته تا ته د قسم اړتیا پیښیږي نو د الله رب العزت په نوم باندې قسم وکړه چې د شرک نه ووځې. د همدې خبرې د وضاحت لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل مبارک حدیث وړاندې کوم چې دا هم ابي داود په کتاب الایمان والنذور کې را نقل کړی. رسول الله فرمایي: من حلف بالامانة فلیس منا. چا چې په امانت قسم وکړه هغه له موږ څخه نه دی. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ګڼو احادیثو څخه موږ ته دا خبره څرګندیږي چې په کعبه امانت، عون، برکات، بریالیتوب د نبی په شان، د ولی په شان، د په زیارت د مور او پلار او مرګلو له ډلې څخه د هیچا په سر قسم کول روا نه دي. دغه ډول قسم د قرآن او مبارکو حدیثو په رڼا کې حرام او ناروا دی. که څوک غیر د الله رب العزت د نامه نه په بل څیز باندې قسم کوي دې ناروا عمل کړی او هغه ته د ځان غم پکار دی. هر کس چې دا ډول قسم وکړي نو هغه ته پکار ده چې د کفارې د ادا کولو لپاره لا اله الا الله کلمه ووایي. نو درنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو راځئ د الله رب العزت کلام واورئ. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکې وینا واورئ چې الله خپلو بندگانو ته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو امتیانو ته څه پیغام لري، څه ویناوې لري او موږ په کومو کړنو او کومو عملونو کې گرفتار یو چې د الله د ویناو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ویناو نه خلاف دي. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو دې وې دمې نه شوکت علی د حق په لاره کې ډېر که تکلیفونه دي دومره یې اجرونه دي. نور عاشق ژوند غواړي د قرآن په لار خوندونه دي. دا دنیا غمونه دي تل پکې دردونه دي. عاشق ژوند غواړي د قرآن په لار خوندونه دي. دا
دنیا غمونه دي تل پکې دردونه دي راشه که ژوند غواړې د قرآن په لار خوندونه دي دلته زندګي د یو څو ورځو ده دلته زندګي د یو څو ورځو ده بیا ترې رخصتونه. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او لویه ګناه هغه پټې شرکي او حرامې کلمې دي چې زموږ د اکثرو ورونو او د خویندو په ژبو او په خولو باندې جاري دي. څو داسې امور او کلمې شته چې په حقیقت کې شرکي او حرامې دي خو بیا یې هم خلک نه شرکي بولي او نه حرامې او دغه کلمې تر ډیره پورې له ژبې سره تړاو لري. د بیلګې په توګه یو کس داسې ووایي چې زه ستا او د الله په وسیله پناه غواړم، یا داسې وایي چې زه پر تا او الله توکل کوم، یا داسې وایي چې دا کار ستا او د الله لخوا دی، یا داسې وایي چې زه پرته له الله او پرته له تا نه بل څوک نه لرم، یا داسې وایي چې زما لپاره په آسمان کې الله دی او په ځمکه کې ته یې، یا داسې وایي که چیرې الله او فلانکی نه وای نو داسې او داسې به شوی. دغه بیلګې چې ما تاسو ته وړاندې کړلې دا ټولې شرکي او حرامې کلمې دي. د دې ونه درنو اوریدونکو ځان وساتئ. د دې کلماتو د استعمال سمه طریقه دا ده چې انسان داسې وایي زه په الله سره پناه غواړم، بیا ستا پناه غواړم، یعنې د او د لفظ پر ځای د بیا لفظ ووایي. د هر څه نه د مخکې دوی ځان په الله باندې سپاري. ځینې داسې خلک هم شته چې وایي زه د اسلام څخه بری یم، یا داسې وایي چې اوف د زمانې ناکامي. نو په دې کې هغه ټولې کلمې شتون لري چې زمانې ته پکې کنځل شوي وي. د بیلګې په توګه څومره خرابه زمانه ده، یا داسې وایي چې څومره منحوس وخت راغی، یا داسې وایي چې ډیره غداره زمانه ده، یا داسې نورې کلمې. دغه کلمې په دې خاطر شرکي دي چې زمانې ته شکنځل کول یا کنځل کول داسې معنا ورکوي لکه چې څوک الله رب العزت ته کنځل وکړي، ځکه په دې ټول پوهیږي چې زمانه الله رب العزت پیدا کړې ده. همدارنګه هغه نومونه ایښودل او اخیستل چې په هغې کې د عبد لفظ راځي، یعنی پرته د الله رب العزت د نوم او صفاتو څخه د بل کوم نوم څخه وړاندې د عبد لفظ کارول شوی وي. د بیلګې په توګه یو کس په چا باندې نوم دی عبدالمسیح یا عبدالنبی یا عبدالحسین یا عبدالګل یا عبدالرسول او داسې نور یا عبدالمحمد، دا ټول حرام او ناروا دي. دې ته ورته هغه نوي اصطلاحات او عبادات هم انسان د شرک تر درجې رسوي په کومو کې چې د غیر الله په طرف اشاره او د توحید خلاف دي. د بیلګې په توګه وایي اسلامي اشتراکیت یا اسلامي جمهوریت د عوامو اراده د الله اراده ده، او په ځینو کې دا هم رواج ده چې وایي چې د عوامو زور د الله زور دی، دین د الله دی او وطن د ټولو دی او داسې نور. دا ټول هغه اصطلاحات او کلمې دي چې سړی په شرک کې ښکیلوي. ډیری داسې خلک شته چې یو انسان ته د ملک الملوک نوم اخلي، شهنشاه ورته وایي، د شهنشاه لقب ورکوي، هغه په همدې ډول نومونو نوموي. لکه یو کس وایي چې زه شهنشاه یم. دا ټولې ناروا او حرامې کلمې دي. هغه څوک چې د الله رب العزت په وحدانیت باندې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې عقیده لري باید د دې شرکي کلمو او ناروا کلمو نه ځان وژغوري تر څو د آخرت په ورځ د الله رب العزت په حضور کې مسئول نه وسي. همدارنګه درنو اوریدونکو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او سخته ګناه منافقانو او فاسقانو سره ناسته ولاړه. ډېر داسې خلک شته چې په زړونو کې قوي ایمان نه وي، زړه یې د قوي ایمان له قوت څخه برخمن نه وي. د هغو خلکو په مجالسو او غونډو کې کیني چې پرته له فحشا فسق او فجور څخه پکې نور څه نه تر سترګو کیږي. لوی مفسد به وي خو شتمن به وي، هم به ملا ورسره ناست وي هم به امي ورسره ناست وي.
لوی فاسق فاجر او فاحش به وي خو قدرت و پیسې به لري ټول به یې د څنګه راتاویږي خو د هغه ایمان ته نه ګوري. ځینې وخت خو د داسې خلکو سره په مجلس کې کینی چې د الله رب العزت د دین او آیتونو پورې پکې ملنډې وهل کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې په داسې مجالسو او غونډو کې ناسته ولاړه حرامه او ناروا ده او پرته له دې چې د انسان عقیده پکې خرابه شي نور څه نه ترلاسه کیږي. همدې خبرې ته الله رب العزت په صورت انعام کې 88 آیت کې اشاره کوي. فرمایي واذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره واما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین. ای محمده کله چې ته وګورې چې خلک زموږ په آیتونو کې نکتې لټوي نو د هغو له څنګ نه پاڅېږه تر دې پورې چې هغوی دا بحثونه پرېږدي په نورو خبرو پیل وکړي او کله کله شیطان تا په هیره کې واچوي نو څه وخت چې دا خطا احساس کړې له هغې وروسته بیا د دې ظالمانو څنګ ته مه کښېنه. د دې مبارک آیت څخه دا خبره په ډاګه کیږي چې د هغو خلکو سره ناسته ولاړه روا نه ده کم چې د الله رب العزت د دین او آیتونو پورې ملنډې وهي که څه هم د هغو مجالس ډیر خوندور او په زړه پورې وي. داسې مجالس باید رد کړی شي له هغې انکار وشي په یو صورت کې ورسره کښېنه چې هغه ته د نیکي په لور بلنه ورکړي خو که چیرې دغه ناسته هغوی سره د هغو په کارونو او عادتونو رضا او خوښي په صورت وي نو داسې ناسته او ولاړه هیڅ جواز نه لري او د اسلامي شریعت لخوا حرام او ناروا عمل ده. ځکه الله رب العزت په صورت توبه کې 96 آیت کې فرمایي فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. نو که چیرې ته له هغو سره راضي هم شي نو یقینا الله رب العزت له فاسق قوم څخه نه راضي کیږي. که ته ترې راضي هم شي الله رب العزت فاسق قوم نه کله نه راضي کیږي. نو درنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو په ځانګړې توګه زما ځوانانو ورونو چیرته چې د قرآن مجلس وي په هغه مجلس کې ګډون وکړئ. چیرته چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو مجلس وي په هغه مجلس کې ګډون وکړئ. چیرته چې د علماو مجلس وي په هغه مجلس کې ګډون وکړئ. چیرته چې دینی خبرې کیږي په هغو مجالسو کې ګډون وکړئ. هغه مجالس چې د فساد فحشا او منکراتو په نیت باندې جوړیږي په دې مجالسو کې شرکت مه کوئ ځکه الله رب العزت د دې نه منع کړي. د آخرت په ورځ به بیا الله رب العزت تاسې د دوی په صف کې حشر کوي. چیرته چې د نڅا مجلس وي چیرته چې د موسیقي مجلس وي چیرته چې د فسق و فجور مجلس وي زما ځوانانو ورونو ترې ډډه وکړئ. د الله پیغام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واورئ په هغو باندې عمل وکړئ چې الله درنه راضي شي. ځکه د دنیا ژوند ډیر لنډ او محدود ژوند دی او که خدای مکړه خپل ژوند په همدې غفلت کې سرته ایسو او په داسې فاسدو مجالسو کې ګډون کوو نو یو ورځ به مرګ موږ ته رارسیږي بیا به الله رب العزت رانه پوښتنه کوي. الله رب العزت ته به بیا هیڅ ځواب نه لرو. الله دې زموږ ورونو او خویندو مشرانو او کشرانو ټولو ته د نیکې لارې هدایت وکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ. دنیا غمونه دي تل پکې دردونه دي راشه که ژوند غواړي د قرآن په لار خوندونه دي دلته زندګي د یو څو ورځو ده دلته زندګي د یو څو ورځو ده بیا ترې رخصتونه دي سخت د ګور مزلونه دي راشه که ژوند غواړي د قرآن په لار خوندونه دي دا دنیا غمونه دي تل پکې دردونه دي راشه که ژوند غواړي د قرآن په لار خوندونه دي
لار خپل کړی دا چا چې د تګ لار خپل کړی دا ملي راحتونه دي ښکلي جنتونه دي راشک ژوند غواړي د قرآن په لار خوندونه دي دا دنیا غمونه دي تل پکې دردونه دي راشک ژوند غواړي د قرآن په لار خوندونه دي دا چې له قرآن نه لرې شوي عزت د توکل په وسیله هر څه له منځه ځي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د الله رب العزت د دین پابند شو، د الله رب العزت کلام واورو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوې واورو چې الله او محمد رسول الله موږ ته څه پیغام لري د دین په اړه، او موږ لا هم تر اوسه پورې په کومو شرکي عملونو کې ګرفتار یاستو. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. همدارنګه د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او لویه ګناه د الله رب العزت له نوم پرته په بل نوم قسم کول دي. مخلوقات دا واک او اختیار نه لري چې پرته د الله رب العزت څخه د بل چا په نوم باندې قسم وکړي. انسان ته دا واک او اختیار نشته چې هغه پرته د الله رب العزت څخه د بل چا په نوم قسم وکړي. بیا هم ډیر داسې خلک شته چې هغوی تل پرته د الله رب العزت د نوم څخه د بل چا په نوم قسمونه کوي، په داسې حال کې چې قسم د تعظیم یو ډول دی چې پرته د الله رب العزت څخه یې بل څوک وړ نه دي. د بخاري حدیث دی، راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: الا ان الله ینهاکم ان تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت. خبر اوسئ، الله رب العزت تاسې منع کړي یاست چې تاسو د خپلو پلرونو په سر قسم وکړئ. هر څوک چې قسم کول غواړي هغه د یوازې د الله رب العزت په نوم قسم وکړي یا د چوپ پاتې شي. خو نن ورځ پیر د مرید په سر باندې قسم کوي او مرید د پیر په سر باندې قسم کوي. د هر څه متصرف دا پیر ګڼي الله یې هیر کړی دی چې الله به څه کوي. همدارنګه امام احمد رحمه الله په خپل مسند د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. رسول الله فرمایي: من حلف بغیر الله فقد اشرک. چا چې پرته د الله رب العزت څخه په بل چا قسم وکړه هغه شرک وکړه. نو په زیارت باندې په پیر باندې قسم مه کوه، په ولی باندې قسم مه کوه. که چیرته تا ته د قسم اړتیا پیښیږي نو د الله رب العزت په نوم باندې قسم وکړه چې د شرک نه ووځې. د همدې خبرې د وضاحت لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل مبارک حدیث وړاندې کوم چې دا هم ابي داود په کتاب الایمان والنذور کې را نقل کړی. رسول الله فرمایي: من حلف بالامانة فلیس منا. چا چې په امانت قسم وکړه هغه له موږ څخه نه دی. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ګڼو احادیثو څخه موږ ته دا خبره څرګندیږي چې پوسې بولي. او ځینې خلک داسې شته چې ځینې عددونه منحوس ګڼي لکه چې اوس رواج، او د ځینې خلکو په اړه داسې ګمان کوي چې د دوی په لیدو سره یو ورځ خرابیږي. لکه یو کس ته وایي چې زه فلانکی کس وګورم نو ورځ مې خرابوي. د همدې له امله چې کله هغه کس وګوري چې په اړه یې غلط فال نیسي خپل کاروبار ته نه ځي او بیرته کور ته ستنېږي. په لنډه توګه باید ووایم چې ټولې هغه معاملې او افعال چې انسان پکې فال نیسي دا حرام او په شرک کې داخلي. طبراني په کبیر کې د حضرت عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه پر روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی: لیس منا من تطیر او تطیر له
أو تكهن أو تكهن له وأظنه قال أو سحر أو سحر له. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه کس له موږ څخه نه دی چا چې فال ونیوه یا د چا لپاره فال ونیول شو او چا چې کهانت وکړه یا د چا لپاره کهانت وکول شو. راوي وایي زما په خیال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم وویل او چا چې جادو وکړه یا د چا لپاره جادو وکول شو. څوک چې په دې کار کې واقع شي یا یې کړی وي د هغې لپاره د کفارې لارښودنه د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په دې روایت شوي حدیث کې شته چې امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې روایت کړی اگر که ضعیف دی. هغه فرمایي من ردته طیرته من حاجة فقد أشرك. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. هر هغه کس چې بدشګوني فال نیولې له یو کار څخه منع کړي نو په تحقیق سره دغه کس شرک وکړه. خلکو ویلې ای د الله رسوله د دې کفاره څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړه کفاره یې دا ده چې سړی دا کلمه ووایي ای الله هیڅ خیر نشته پرته له هغه خیر څخه کوم چې ستا لخوا وي او هیڅ شګون نشته فال نشته پرته له هغه شګون څخه کوم چې ستا لخوا وي او ستا پرته بل رب نشته. اللهم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا اله غیرک. فال نیول د خلکو طبیعت پورې اړه لري. دغه عادت په چا کې زیات وي او په چا کې کم. د دې کار د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لار او غوره علاج په الله رب العزت باندې توکل کول دي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په دې اړه فرمایي لکه چې ابو داود قول را نقل کړی زموږ په نفسونو کې هم کله ناکله لږ او ډیر دغه کار منځته راځي خو د الله رب دا دنیا غمونه دي تل پکې دردونه دي راشک ژوند غواړي د قرآن په لار خوندونه دي دا دنیا غمونه دي د ژوند لار. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه. دلته زندگی د یو څو ورځو ده دلته زندگی د یو څو ورځو ده بیا ترې رخصتونه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه. درنو اوریدونکو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او خطرناکه ګناه بدشګوني او فال نیول دي. ځکه بدشګوني فال نیول او په هغې اعتبار کول دا د کفارو عمل او دنده ده. الله رب العزت په سورة اعراف کې 131 آیت کې فرمایي فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سیئة یطیروا بموسی ومن معه. الله فرمایي د هغو حالت دا و چې کله به ښه وخت ورباندې راغی نو ویل به یې چې موږ د همدې وړ یو او کله به چې ناکاره وخت ورباندې راغی نو موسی علیه السلام او د هغه ملګري به یې د ځان لپاره په بد فال نیول. د دوی مطلب دا و
که چیرې دوی نه وای نو موږ ته به دا ستونزې نه رسېدی. د دوی په اړه یې فال نیوو او ګمان به یې کوه چې د دوی له امله موږ ته هم تکلیف رسیږي. دا اوس هم ځینې ناپوهه مسلمانان شته چې کله یوه ښځه د دوی کور ته راشي او واده شي، که په دوی باندې څه تکلیف، مصیبت، درد او غم راشي نو په دغې ښځې باندې بد فال نیسي او دا ورته وایي چې دا ټول ستا د وجې نه چې ته راغلې دا کارونه شي. نه خویندو ورونو، بد فال نیول د اسلام په مقدس دین کې نشته. همدارنګه دې ته ورته په عربو کې همدغه کاریانې فال نیول رواج او عادي خبره وه. دوی به چې کله سفر یا کوم بل کار کوه نو یو مرغه به یې نیولو او هغه به یې الوزاوه. که مرغه به له ښي پلوه الوت وکړه نو دا به یې غوره ګڼله او بیا به خپل سفر کوه، خو کله به چې مرغه له چپ طرف څخه الوت وکړه نو بیا به یې بده ګڼله او له خپل سفر او نورو کارونو څخه به یې ډډه کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الطیرة شرک. دا حدیث د امام احمد رحمه الله په مسند کې موجود دی. رسول الله فرمایي فال نیول شرک دی. خو زموږ غوږونو ته لا تر اوسه پورې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا وینا نه ده رسېدلې. که رسېدلې ده پې عمل نه کوو چې چیرته فاسد فالبین دی یا په کور کې یا د سړک په غاړه باندې موږ ډلې ډلې ور روان یو او دا پرښتنې ترې کوو چې ته زما فال وګوره چې زما راتلونکی څنګه دی او څنګه به کیږي. خو دا ناپوهه په دې نه پوهیږي چې علم غیب دا د الله صفت دی، غیر د الله رب العزت نه بل څوک په غیبو باندې نه پوهیږي. هغه فالبین که تا ته کومه خبره وکړي او ته یې رښتینې وګڼې، تصدیق پرې وکړې، ګویا چې ته په قرآن باندې کافر شوې، او که یې رښتینی ونه ګڼې صرف په ورتګ باندې ستا 40 شپې لمونځ د الله په دربار کې نه قبلیږي. ډیری ورونو او ډیری خویندو به دا کارونه کړي وي. خو همدا اوس چې زما دا خبرې اورئ، زه تاسو ته د محمد رسول الله پیغام در رسوم. همدا اوس توبه وباسئ، الله رب العزت ته رجوع وکړئ، د خپلو تیرو ګناهونو بخښنه د الله رب العزت نه وغواړئ چې الله در باندې رحم وکړي. او زموږ په خلکو کې په ځانګړې توګه په خویندو کې دا خبره هم ډیره رواج ده چې فلانی تعویزګر تعویزونه وباسي، هغه ته ورځو او ترې پوښتنه کوو چې په موږ باندې چا تعویزونه کړي او تی راته وباسو. هغه فاسد تعویزګر خو ستاسې د جیبونو غل دی، ستاسو د ایمان او د عقیدې غل دی. هغه د دنیا څو محدودو پیسو لپاره یو کس تاسو لپاره تورن کوي چې فلانی یا فلانکي په تا باندې تعویز کړی او هغه غل بل غل خپل تر څنګ کښېنولی تعویز را وباسي چې دغه دی تعویز مې درته راوویست. نه خویندو او ورونو، په غیبو باندې غیر د الله رب العزت نه بل څوک نه پوهیږي. د داسې د دین غلو او د خپلو د جیبونو غلو په خبرو باندې کله هم عقیده مه کوئ، کنې الله رب العزت درنه ناراضه کیږي او د آخرت په ورځ به د الله په حضور کې درېږئ، الله رب العزت به درنه سخته پوښتنه کوي. همدارنګه ډیری داسې خلک شته چې ځینې میاشتې منحوسې بولي. د بیلګې په توګه د سفر په میاشت کې نکاح غلطه او خرابه بولي. ځینې خلک بیا داسې دي چې ځینې ورځې من په کعبه، امانت، عون، برکات، بریالیتوب، د نبی په شان، د ولی په شان، د په زیارت د مور او پلار او مرګلو له ډلې څخه د هیچا په سر قسم کول روا نه دي. دغه ډول قسم د قرآن او مبارکو حدیثو په رڼا کې حرام او ناروا دی. که څوک غیر د الله رب العزت د نامه نه په بل څیز باندې قسم کوي، دی ناروا عمل کړی او هغه ته د ځان غم په کار دی. هر کس چې دا ډول قسم وکړي نو هغه ته په کار ده چې د کفارې د ادا کولو لپاره لا اله الا الله کلمه ووایي. نو درنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، راځئ د الله رب العزت کلام واورئ. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکې وینا واورئ چې الله خپلو بندگانو ته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو امتیانو ته څه پیغام لري، څه ویناوې لري او موږ په کومو کړنو او کومو عملونو کې ګرفتار یو چې د الله د ویناو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ویناو نه خلاف دي.
الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. په همدې هیله درنو اورېدونکو نور به واورو خو دې یوې دمې نه شوکت علی د حق په لاره کې ډېر که تکلیفونه دي دومره یې اجرونه دي نور عاشق ژوند غواړي د قرآن په لار خوندونه دي دا دنیا غمونه دي تل پکې دردونه دي عاشق ژوند غواړي د قرآن په لار خوندونه دي دا دنیا غمونه دي تل پکې دردونه دي عاشق ژوند غواړي د قرآن په لار خوندونه دي دلته زندګي د یو څو ورځو ده دلته زندګي د یو څو ورځو ده بیا ترې رخصتونه. درنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او لویه ګناه هغه پټې شرکي او حرامې کلمې دي چې زموږ د اکثرو ورونو او د خویندو په ژبو او په خولو باندې جاري دي. څو داسې امور او کلمې شته چې په حقیقت کې شرکي او حرامې دي خو بیا یې هم خلک نه شرکي بولي او نه حرامې او دغه کلمې تر ډیره پورې له ژبې سره تړاو لري. د بیلګې په توګه یو کس داسې ووایي چې زه ستا او د الله په وسیله پناه غواړم یا داسې وایي چې زه پر تا او الله توکل